رب العالمین وہ دنیا کے جو انسان پیدا کرے دے اور بیاد دے انسان دا ہدایت تپار اللہ پیغمبران و کتابون نازل کرے دے کم قوم چی پا دنیا کے دا پیغمبر تابداری اکڑا اور پاغ کتاب چی دے پیغمبر ورطا اخو پاغی ایمان روڑا عمل پہ اکو دا قوم پا دنیا کے کامیاب دے و خیرت دا کامیاب دے او اللہ کا دا سے قومون تیر شوی دن آغا اللہ کامیاب کرم دی کم قوم چی پا پیغمبر ایمان ندے روڑے دا آغا پا کتابی ایمان ندے روڑے علوی و کبرے کڑے دے رب العالمین آغا قوم پا دنیا کے تباہ کڑے دے خیرت دا رسوائے دے دا حود علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت نا پس اغیت بے عاد اولاوے عاد ثانی یو دویم قوم پر مخدز مکو سیدہ او اغیب شرک کو دا بوتان عبادت بے کو رب العالمین نے قرآن حکیم کی تقریباً پشلو صورتوں کے ذکر گئی وسیدل بد شام دد حجاز د مکے مکرمے و مدینے منورے پدے مینس کے لوڑ دنگ دنگ غرون دی او پاغ غرونو کی دوی آبادے ویغی کے بوسیدل تاریخ لکی ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دغی قوم تبع سمودیان وے او غرونو کے ځان لا بلڈنگونه جوړ کړیو آبادے جوړ کړی وے او اسم تاریخ لکی موجودہ او مورخ مصری مورخ تیغه لکی چې د پخپل تلیم د علاقه میں قتل را او په یو لوی عظیم شان غر کې اسم د بادشاہ یو لوی محل موجود دی نو چې غر اتراشی او پاغه کې د بادشاہ محل جوړ شي کمرې پکې جوړ شي د بادشاہ پای تخت پکې دی حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دی د سارو د اسونو او د اوخانو د تړلو استبل پکې دي د غردن نتراشلې دی او د هر څه پاغه کې جوړ کړی دي اوس خلک دی وخت کې وی ساينس ترقی کړی دا بالکل ټیک تا خو مونږ وایو چې دا سه مخکې یو ساينس تیر شوی دی خو چې څنګه الله زمانہ باندې د تبع نخ راوسته او قومونه رب العالمین هلاک کړل هغه ساينس مسره تباه شو نو دا شام او دا حجاز پر مینس کی دا دی غٹے غٹے عبادے وے پا غرونو کے محلات جوڑ کریو او لوی لوی باغونو سرسبز و شاداب خوگے و با مزیداری چینے او دا زندگی دا اغی زمانے چی صد زیب و زینت او دا آرائش او دا خوبصورتے کم اسباب و غٹو لغی سرو خو بدبختو د بوتان عبادت بے کو ہر چازان لپکور کی بت ساتلو اغی بت بے سجدے کولے عبادت بے ورتکو رام رام بے ورتکول او دا سے باز پکے غٹ غٹ بوتانو اغی پا غٹو غٹو چوکونو باندے او پلویو لویو لارو کی خخکڑیو چی پلار بطلل او پاگا چوکونو براتل دا اغی غٹو غٹو بوتانو عبادت بے کو زمارونو یو قوم اللہ دا ہدایت نہ بغیر نہ پریدی ہر قوم تا اللہ دا ہدایت یو لارا خی خامخا چی سوک دو نوی چی ما جانا من رسول لقیامت پر از بباز خلقوی اللہ مونگ لخوتا سا پیغمبر و استاز ندرا لے گلے دا دروغ نبوی یو قوم اللہ بغیر دا پیغمبر نہ پریخی خامخا یو پیغمبر یا دا پیغمبر خلیفہ جانشین نائب دا ہر یو قوم تا اللہ را لے گلے دلے اللہ یکون للناس حجت بعد الرسل چی سوک دا چا دلیل پید پاتے نشی چی اللہ پیغمبر ما تا ندر آگلے قانون و کتاب ما لندر آگلے چی دا بانا دا خلق ختم شی
پروردگار وته د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه حضرت صالح علیه السلام د دې د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي د خلکو طبیعت ورته معلومي خلک پویولی شي او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري مړه دا د کوم ځای نه راغی د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه اوس مونږ د سلک غوږونه خورئ نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې ته الله له شریک پیدا کې دا ارس الله پیدا کړی دي دا نظام الله چلی دا موږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچی عزت ارس موږ رب العالمین را کړی دي او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریکې لکه زه به یو مثال درکم د کور یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي نشي برداشت کولی د کلي یو مشر دی که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس تم زما سره همسر جوړېږي فورا یې ذلیل کوي غورځوي یې نو رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه وله شریک شته نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړه چې د الله خاطر وکړئ الله له شرک مه کوئ ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته قوم ورته څه وایي وایي ته څوک یې وایي زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت دپاره رالېږلی یم وی خواه مونگ او تا که سا فرق دی چه تا دا اللہ استازی و مونگ نیو پا مال رانا زیادتے پا بچو رانا زیادتے که پا سدید دا مونگ نوچتے چه تا وی چه دا پیغمبر مو دا پیغمبر دعوه دے اکلا مال مونگ سر دے غٹ غٹ بنگلے و بلڈنگون زمونگ دی دنیا زمونگ دا آخرت بم زمونگی او احادیثو کرا دی چه دی با یو بل باندے فخر کاؤ چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ کړ بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو په آبادو په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایی متکبره قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نه ښه بل به زما د ستاره دی نښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه ما او تا کې څه فرق دی د دې کلي اوسېدونکي زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري درکړه نه منو ده ځه چې سرې خوښی کوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې وي چې ته خو بیا پیغمبر جوړ کړې ته خو یتیم یې مال دې نشته دولت دې نشته مال زمونږ دی دولت زمونږ دی مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی ګورې د مال یې ورکړی دی د دولت یې وله ورکړی دی او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري د پیسو خاوند د دولت خاوند دی او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمم دړني او چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه دل دی چې دا ولې دا د پښتانه یو رواج را روان دی پیغمبري خو د الله را طرف نه یو نعمت او قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه خو د مارونو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی فقیر د زمانې به وي شلېدلې څپلۍ به وي بې کس او بې سوکه به وي الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو نه خیر ده ورته نصیحت به کو هغوی به نصیحت نه منه چې لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-50 کسان یا بعض روایتو کې 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان او باقي ټول کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغی قوم ته بودې ای زما قوم
دا الله دا قهر او دا غضب نم یروم زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنه د بوتانو د عبادت پرې دی هغې به ورته بیا فأتنا بما تعدنا دا مړه خو چې په سم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې من یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې تاسو کېنئ خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یرم مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ په مې ایمان راوړئ د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو به یو شی یو کار که کین ټول مسلمانېږي او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړه خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راوړو غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کم دی پیدا کېږي دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي صالح علیہ السلام ورته وی ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې موږ ټول ایمان راوړو وی ګوره یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړو او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي سوچ پې وکړې وی نه به دا زموږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانېږو بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شو مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجړل چغې یې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې دپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانېږي رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړې پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به اوبه څکلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو به کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه یې سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېنئ وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلئ دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط هم خوښي وی بلکل مونږ ته منظور دی مفسرین لیکي احادیثو کې م راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېده دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووته دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه ښه غټه سربه د دې مخکې د هغې بچې پیدا شو صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وایي ها دا واخلئ دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل دا زما معجزه معجزه ویم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف وي د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان شو بعض وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کړ چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې وکړو
خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو، یو بل ته به یې ګورې پام کوي چې اوښې له ګوتې یو نسئ. په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه، پیغمبر معجزه ده. اوښه څنګه اوښه وه؟ اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ، خشته مزینه، مزیدار، تور، سپین، شین، زیړ. بعضې دغه یې که نه دغه ته تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري. یا دا پړانګ تاسو لیدلی د هغه سلمن څومره مزیداره برګه بروکه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړو. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته نو، ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څکلي، چې په چینه به یې خوله کېښوده، غټه سر به اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅکلې، بچي به یې ټولې اوبه وڅکل، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغوی له اوبه ورکول. داسې به نه وه چې د هغوی اوبه به نه وې، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل، منګي به یې ډک کړل، لوښي به یې ډک کړل، اوبه به کمېدې ورته نه، د هغوی انتظام هم پوره. خو یو ورځ نمبر د اوښې، یو ورځ نمبر د دوی. بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو کې، ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و، هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به و، هغې کې به ګرځېده، چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې، چا منې کړې وې، او یا چا ورته چوکه نیولې وې، یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله، چې رابله د دنیا دا خلک به ورته په لین باندې ولاړو، او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شو. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دوی بس کلو مو د ډوډۍ کار به یې موله کوو، ځکه د الله د معجزې اوښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي، بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي، د انسان لاس ستړي کي، نه چې څنګه به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی رابېدل، او د دنیا خلقو سره به لوښي زنانه او ماشومانه به یې تېده کړل، کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحاله، مفتو کې پی میلاویږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي. او فایده په پیو کې څه وه؟ یو یې د اوبو کار ورکوو، یو یې د ډوډۍ کار ورکوو، یو یې د دارو کار ورکوو. که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړئ، اب یې پې وڅکل تبه به یې جوړه شوه. کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړئ، زر به یې پی راوړل، اب یې وڅکل، سرخوږې به یې ښه شو. چې چاته به څه قسمه بیماري وه، مشکلات به و، غم به و، تکلیف به و، بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې، هغه به یې وڅکل، هغه بیماري، هغه تکلیف، هغه غم، هغه درد، هغه خوب اب ورته رب العالمین جوړو. خو خوشحاله و، راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل، هم خوشحاله و. خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ. بعضې سردارانو خو ایمان راونه دا پراپیګنډه جوړه شوه، دا خو جادوګر دی، مړه زمونږ اوښې ته حاجت دی، مونږ سره خپل څاروي لږ دي، څه زمونږ څاروي شته که نه، زمونږ ډوډۍ ته حاجت دی، زمونږ لږې ځمکې دي، زمونږ لږې میوې دي، څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکن شو، لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته به غمن او سلوا راتلل، څه مودې وخوړل او بیا ویره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی، او پیاز او دال پکار دی. الله ورته وایي ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي، خو هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې، همغه یې نصیب شو. دغه رنګې بعضې به یاره بس مونږ په پیو څه کوو، لږ پی خو نه دي. چا به وي زمونږ د غرقه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړئ، چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي، دا بانې جوړه شو، پراپیګنډه جوړه شو. خو ګوتې چا نه شوې وروړی، که چا به ویله که دا بلې ډلې دمې بل هلک ته وو چې تا د لور په نکاح درکړو، ډېره مالداره م او ډېره خوبصورته وه، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غوزار کې بس د نفساني خواهش د وجې نه هغه دوه کسان تیار شو. دقه نور خلک هم ورسره تیار وي، مونږ د سره شاته ولاړ یو، غوزار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په توره پې غوزار وکړو، را بې غورځول. چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام نه خلک راغلل چې هغه فلانکي او فلانکي خو هغه حمله کړه،
او په بعض خلکو رپرپې راغی بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نشي. صالح علیه السلام ورته ورشه دا بچی راونیسئ. که بچیم ولا قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شي، او که بچیم ولا قابو نه که نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې بچی ته مخکې ورپسې اقا غر ته هغه بچی ورورسېد او اقا غر ورته وشلېد او واپس پکې بچی ورننوت. قادر نه شو چې هغه بچی رانیولی. راغی صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت. انا لله وانا الیه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله. بس مرګرو ته وی زه چې د وطن نه سفر کوم. چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان مرګرو دا وطن نه ووتل. لاړل فلسطین ته. دا اوس چې کوم فلسطین ښه دې طرف وطن. او باقي کافر قوم پاتې شو. او بیا د دې نه پس پراپګانډې جوړې کړې. وایي د خدای هغه اوښه ته به ناقة الله وې. د خدای هغه اوښه هغه هم وله مړه کړه. راځي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه. هغه پیغمبر هم وله وشړه. هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل. پراپګانډې دا جوړې کړه. صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل. او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو. یو ورځ یې مخونه زیړ وو. په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو، بلکل سره. او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو. مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو. یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستوي چې الله معافي غواړو، ممکن ده چې الله معاف کړی وي. لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت کې توبه وایسته، الله معاف کړ، راغل عذاب ته خدای پورته کړ. دوی هغه وخت کې خپل کبر او خپله لویي وکړه. مړه دا اسم نشته، مه یارېږې. او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی او زلزله پرې راغله. او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوقې د غره دغسې بلازار شو. او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم پاقه ځای ته سوخته. کلي روان شو، خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سووته. وجودونه یې پرې شو بلکل. سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې سرمنې پرې شوې وې. او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي وو. او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل. رب العالمین نیستو نه بلکل تبع کړه. صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړه. ان بطش ربک لشدید. الله وایي زما ګرفت او زما طاقت ډېر سخت دی. زما د طاقت مقابله یې څوک نشي کولی. دا حقیقت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره. نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده. نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ خو سرونه به ټیټ کړئ، په سر به څادر واچوئ او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ. ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ. ولې؟ وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي. اوس هم پرې غضب ورېږي. په حالانکه دا کله تیر شوي دي، دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تیر شوي دي. څوک وایي په درېیم پشت کې، او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولادو. دومره لرې تیر شوي دي په زرګونه کاله مخکې. او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي. نو ګورې وجاړئ چې په دې لاره تېرېږئ د خدای د قهر نه. په منډه تېر شئ، سرونه ښکته کړئ. او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته د سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه ونسکئ. هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی. د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه مو ونسکئ. دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی، د هغې تماشې له به څوک نه ځي. زمونږ دا خلک د هغې تماشې له ځي. د پلانکو کنډراتو تماشو له ځو، د پلانکو هغې له ځو، پلانکو هغې له ځو. نه دې نه به زر تېرېږي. هلته به خوراک نه کوې، هغلته اوبه نه څکې، هلته به سر ښکته کړې او دی به د الله د قهر نه به یېرېږي. او زمونږ خلک یې تماشو له دي. هلته بازارونه جوړ شوي، خلک پکې خوراکونه کوي، سیل نه خلک دي. دا ګناه ده، ناروا دي. زما عزتمند درون خبر مې دې پورې کوله چې هغې قوم په یو د الله نافرماني وکړه، د پیغمبر یې ونه منل. دویم کبر یې کولویي یې کوله. نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی.
په 10 سورتونو کې او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ذکر کوي. کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه ده الله دې مسلمانو سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث دی وی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره د شړشم نم د اوري دانه واړه ده د شړشم او د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبویي په حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي. اله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کوم متکبرین دي په دنیا کې کبرجن خلک دا به په آخرت کې د میګو عمره سي واړه واړه وي ذلیل او رسوا به د میګو عمره محشر په میدان او आवाज به کېږي دا کبرجن خلکو په دنیا کې چې لوی کولا او کبر یې کولا. نو کوم قومونو چې کبر کړی دی کوم قومونو چې لوی کړی دا هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړی دی هلاک کړی دی او آخرت هم د ذلت